دا د سپرلي د رنګونو مشاعره ده. موږ به پکې کوم خپل زاړه یادونه لږ وچړو. نکریزې نظم دی. زموږ د کلي نه بهر یوه د غوز ونه وه. مننه زموږ د کلي نه بهر یوه د غوز ونه وه چې ترې د لاندې به د خوړ نری اوبه بهېدې او تنه یې دومره وه چې لاس پکې چاپېره نه شو. په پسرلي کې چې به ګوره شوه ښکاره به شوله. موږ ماشومانو او د لوبو په تکل به راتلو. د غوز د لاندې یوه ګټه وه ښه لویه ګټه. ما به د غوز نه غټې غټې پاڼې ماتې کړلې. په دغه ګټه به مې ښه په خوند میده میده کړې او د هغې په سپینو لاسو به مې پورې کړلې. ما به ویل چې دا نګریزي دی چې لاس دې سره شي. مننه. ما به د غوز نه غټې غټې پاڼې ماتې کړلې او د هغې په سپینو لاسو به مې پورې کړلې. ما به ویل چې دا نکریزې دي چې لاس دې سره شي. د غوز په پاڼو به یې لاسونه سره ګلاب ښکاره شو. بیا به مې خوا کې د شپولۍ نه یو ګلاب رامات کو. په غوږ د پاسه په ویښتو کې به مې کېښود ورته چې به نری نری باران شو دا به ځان له خوندو. چې به نری نری باران شو دا به ځان له خوندو. د غوز په پاڼو به باران راورېده د اسمان. بیا به د پاڼو نه نري څاڅکي په مونږه راتلل. دی له به یخو شو په ما پورې به جوخته شوله. ما به یې سر په خپل سینه پورې جوخ ونیولو. دی به ویل چې ستا دا زړه داسې درزېږي ولې. خو زه په خپله د خپل زړه په درزا نه پوهېدم چې دا درزا په دغه وخت کې آخر څنګه سیوا شي. خو زه په خپله د خپل زړه په درزا نه پوهېدم چې دا درزا په دغه وخت کې آخر څنګه سیوا شي. ماشومتوب تېر شو او ځوانۍ چې غزونې وکړې. کله یې مې پرېښه او د ښه ژوند په تکل کې لاړم. کلونه داسې تېرېدل چې هېڅ خبر نه شومه. خو چې د بریتو په تور رنګ کې مې سپین رنګ ښکاره شو نو په ځای ودرېدمه. یوه شېبه مې سر په لاس کې ونیولی ناست وم. ټوله ماضي مې د مزغو په شیشه وځغلېده. ما ته د خپل کلي غوزان او ماشومتوب یاد شو. ډېره موده پس هغه کلي هغه غوز ته لاړم. هغه د غوز ونه ولاړه وه د کور دالان کې. په دیوالونو کې قیدي لږ پریشان ولاړو. ما چې کتل د هغه کور د دروازې ور نیمکخو غوندې و. ما چې کتل په هغه ګټه یو ښایسته ماشومه غلې وه ناسته لکه بوت غوندې حیرانه داسې او یوې مور ورله په لاسو د غوزانو پاڼې ویې ټکولې په چاچوی ورله پورې کړلې. ویلې ګلرنګې دا نکریزې دي چې لاس دې سره شي. مننه. زه دم ختلی وم ولاړ او ډېر حیرانه وم لکه چې 30 کاله پیدل سفر مې کړی راغلم. زما د سترګو اوښکو مات زما د صبر جام کړو. په خپل لمن مې خپلې اوښکې راایسارې کړلې او پستنه شومه د هغه ځایه. د غوز د پاڼو یو ټپه پورته شوه. په نیمکخو تمبو کې 2 سترګې ډېوې رپېدې. ویې ما له د سترګو تاوان راکړه چې ته به نه وې ما به لارې ته کاته.